السلام علیکم. خیاط اکا زما کالي جوړ دي که نه دي؟ 3 میاشتې مخکې چې مې درکړي وه. وعلیکم سلام. کم کالي شته؟ د ټوله کلي کالي زما سره دي. 2 بجې چې راپه واسه وې راولې ده. ولې خیاط اکا ما چې ټول ایټالوي ډیزاین ورکړه چې غاړه یې د انګریزانو یې لمونې د وزیرانو یې ولې ستا یې چې نه دي په یاد؟ تا ته هغه پلان مو وویل ما دا کالي چې ته جوړوې دا اوس کفن دی که چې ته جوړوې ورسته واخله ورته لکه شاګرد ورته راواخله په میخ زړېږي هغه کالي ورته راواخله واخله دغه ستا خو موږ دماغ را خراب کړی دی. ټول استاد زه یې خلاص کړم ویې ګورم چې څنګه کالي دې را جوړ کړي دي. زه چې یم تاریخي خیاط یم دا خوا ته چېرته مه زما نوم چې نه په زرینو کرښ په تاریخ کې لیکل سوی وای داسې کالي جوړوي ته وګوره. دا استاد دا چې چا جوړ کړي ته وګوره ته چې واجبال دی دا د لستوڼو خولې ته وګوره ته چا د ګونۍ خوله ده ته ورته وګوره استاده ما ته داسې کالي در وښول ما داسې پیټه تنګ راباندې جوړ کړه چې تنګ یې ته ورته وګوره دا نو کالي دي اوس ته ورته وګوره دلته ما څه وګوره پله تا راته وویل تا لستوڼي یو څه غټ ورکړه په میلو کې اتڼ کوم چې دغه لستوڼي مې څه نه ږدي سره پراخه کېږي اوس هغه لستوڼي دې غټ ورکړي دي داسې لکه د ګونۍ خوله خو دا اوس چې دي د همدغه تاریخي کالي مې در جوړ کړي نو څه نه پوهېږم څه در وکړمه. استاده اتڼ خو په لاسونو نه کېږي په پښو کېږي ته ولې زه دا پرتوګ وګورم دا خو دې دا رقم را جوړ کړي چې د اغوستو نه دي. دا استاد دا څونه پرتوګ دی په دې کې خو زما سره 2 کسان نور ځایېږي ته ورته وګوره دا اوس پرتوګ دی چې تا جوړ کړی دی ته هم ورته ناست یې استاد یې دونه غټ پرتوګ دی استاد ته چې د چیلو بیلر دی تا په ژوند کې کالي نه دي جوړ کړي. خو دا چې دي اوس دې ګره زمانه پیشني ده ما پیشني وروره کالي در جوړ کړه ته ولې داسې که اکو یې خوښ نه وي دغه پرتوګ ته به یو دوه انې رشکۍ پر غوټه کړم برابر د خیمه که تیاره خیمې لپاره خو کار کوي هغه یې غټ مې در جوړ کړی برابر کرار د سایې لاندې بیا کښېنې. استاده ما درته ویلي ما جوبونه ورکړه یو دانه د مخ جوب هم ورکړه ته اوس یې جوبونه وګورم استاده دا جوب خو دې هم د مخ جوب شاته ورکړی دی پیسې زه دلته شاته وراچوم شاته پیسې راکاږم خلک باید چې دا څه کوي جوب یې شاته ورکړی دی ته ورته وګوره دلته دا مې وروره دې لپاره دغه جوب شاته ورکړي نه یې په دا میله کې تو خو میلې که زما د معنا کاروباري سړی رامعلومېږي شاید 5 شرغه مازدان هسته نه دی واجرېدلی دا جوب مال د څه ونه وي په دا مې شاته ورکړي نه داسې غله ستا شاته بیا نه فکر کېږي دا خو نو هم زما نوم چې دی په زرین کرښ په تاریخ کې لیکل سوی دی دغه جوب نه دی پر جوب باندې 3 کتابه ډک سوي دي خالي چې ما جوبونه جوړول ته اوس راته لږ کښېنې وایي څنګه جوبونه جوړ کړي راولې ده. او استاده اوس مې په دماغ کې راوګرځېد ما خو تا د سپین کالي درکړي وو دا ولې دا رنګ ته وښي دي دا ولې دا رقم سوي دي ما خو سپین کالي تا درکړي وه دا یم په دا ستا کالي نه دي خو سپین رنګ خو زه هم پوهېدلم دا یم فشاري رنګ ورکړي فشاري رنګ مې ورکړي ما چې په میله کې ورک نصیباره معلوم یم دا یم فشاري رنګ ورکړی دی د کاټل رنګ مې ورکړی دی ضرورت یې جملې کول ویږي. استاده دا چې څنګه تڼۍ ورکړي ته ورته وګوره دغونه غټې غټې تڼۍ ته چې د موټر ټایرونه دي هغه اوس تڼۍ چې تا ورکړي دي دونه تڼۍ وروره یو خو تا زموږ اعصاب را خراب کړل اعصاب مې ولې در خراب کړل دوه تڼۍ ته بیاسه د اختر شپې یو پلا خو مې راوګرځول در جوړ مې کړله یو پلا اوس د دې خوا نخرې کوي بیاسه دا رقم کالي زه نه غواړم استاده چې نه غواړې اوس هلکه شاګرده په چوکۍ ووله پر دا سر باندې دا خیر استاده پروا نه کوي ته خلطې ته واچوه زه بیا اوس بیاسه اوس نو څه وکړم اختر ته دونه ورځې پاته هم نه دي څو مزدوري دي څو پیسې دي سوې 1,000 د افغانۍ 1,000 راکړه پروا نه کوي اوس ښه سره وکنه 15,000 افغانۍ په کمه نه یې جوړ کړی څه وایه استاده بس ته یو د افغانۍ زرۍ ته هلته ما د هلیکاپټر طیارې فرمایش در کړی و ما د کالو فرمایش در کړی و داسې کالي را جوړ کړه هغه دې کالي هم سم نه یې جوړ کړي اوس 1,000 افغانۍ غواړې دا 1,000 افغانۍ په دا خاطر څخه 500 افغانۍ خو د کالو کېږي 500 افغانۍ زما حساب را خراب کړه ساري سرته ګاډې تڼۍ دي دا رقم دي لستوڼي دي دا رقم دي پاک داسې کړم مځکې خرڅه دي ودرولم د خیاطۍ خرڅ ته ودرولم زه خیر استاد روپۍ خو به درکړم او که په اختر کې پر ما خلکو وخندل هلته به زه به تا د ایټالوي ډیزاین در وښیم چې تا ته څنګه ایټالوي ډیزاین را جوړ کړی دی بله اوس ته اوس له د اختر مبارک څه خو بیا رانسې خیاطۍ څه زه ولاړم استاد موږ هم پر وخت داسې چاته کالي منې کړه وځه